السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست. زه یم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو راځو د کاین ماسټر 4 نمبر اپیسوډ یا ټیوټر ته. دوستانو غواړم تاسو ته په دې اپیسوډ یا په دې ټیوټر کې د کاین ماسټر یو دوه ډیر زیات مهم آپشنو باندې کار وکړم. نو تاسو به راشئ دوستانو او داسې د پلس نشان نه یا له دې برخې نه به ځان لپاره نوی پراجکټ واخلئ. داسې به کلیک وکړئ دوستانو. پلس نشان باندې چې دوستانو کلیک وکړئ بیا به راشي او له دې برخې نه به د ځان لپاره فریم ریټ یا اسپیکټ ریټو انتخاب کړئ. لکه زه دوستانو 16:9 یا 16:9 کې ریشو انتخابوم. نو هله به ماته نوی پراجکټ راکړي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دوستانو زما سره نوی پراجکټ را خلاص شو. دوستانو اوس به راشو د میډیا برخې ته او له دې برخې نه به ځان لپاره یو ویډیو راواخلو. زه به راشم دوستانو په دغه یو فولډر کې زما سره یو ویډیو ده. د ویډیو به زه راواخلم. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دوستانو د ویډیو دلته کې زما سره راغله. تاسو به سمپلی پې کلیک وکړئ او له کلیک نه وروسته دوستانو میک ا کاپي باندې به داسې کلیک وکړئ او هغه ویډیو به ستاسو ټایم لاین ته راشي. بیا به دې نه داسې ټیک مارک کړئ. ویډیو دوستانو بالکل زمونږ ټایم لاین ته راغله. اپلوډ یې لږ وخت نیسي تر څو چې دا اپلوډ شي زمونږ سره. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دوستانو دا ویډیو زما سره راغله. په دې ټیوټر کې دوستانو بیا هم موږ راځو لیر برخې ته. په لیر باندې کلیک کوو. لکه څنګه چې دوستانو موږ په مخکینی ټیوټر کې په میډیا برخه باندې کار کړی. نو اوس به دوستانو راشو او په افیکس باندې به کار وکړو. تاسو به داسې کار وکړئ سمپل یو کلیک به واخلئ په افیکس باندې. افیکټ یا افیکس هم ورته وایي دوستانو. دا برخه هم ډیره مهمه ده او ډیره ضروري ده دوستانو. که چیرته دوستانو تاسو وغواړئ چې د انټرنیټ نه ځان لپاره نوي نوي افیکټ را ډاونلوډ کړئ نو ګیټ مور باندې به کلیک وکړئ او دلته وګورئ دوستانو بای ډیفالت تاسو سره یو دوه افیکټ په دې بیسیک افیکټ کې وي چې د دې افیکټ ډیر زیات استعمال هم وي او زمونږ او تاسو دوستانو دغه افیکټ ډیر زیات پکاریږي. نو تاسو دوستانو کوشش وکړئ ویډیو تر پایه پورې وګورئ او دغه افیکټ زده کړئ. زه به راشم دوستانو داسې افیکټ باندې به کلیک وکړم. وګورئ دوستانو دلته کې زما سره دوه افیکټ دي په سمپل یا په بیسیک افیکټس کې چې یو ته ګاژین بلر ویل کیږي او بل ته موزایک ویل کیږي. د دې دواړو دوستانو ډیر زیات استعمال وي. ګاژین بلر افیکټ دوستانو تاسو په ویډیو کې یو برخه بلر کوي او همداسې دوستانو موزایک افیکټ هم د ګاژین بلر غوندې تاسو په ویډیو کې یوه برخه پټوي یا پرده ور باندې اچوي. نو وګورئ دوستانو زه دا ویډیو لږ داسې تاسو ته پلی کوم. که ستاسو خیال وي دوستانو دلته کې وګورئ دا ویډیو چې موږ ریکارډ کړی دلته کې دغه نمبر معلومیږي او دغه فون نمبر دا پرسونل انفارمیشن یا پرسونل انفو کې راځي. که چیرته تاسو غواړئ چې ټیکنیکل ویډیو وکړئ یا سکرین ریکارډډ ویډیو وکړئ او په هغې کې په هره برخه کې تاسو سره پرسونل انفارمیشن یا شخصي معلومات راځي نو تاسو به کوشش کوئ چې هغه به بلر کوئ. لکه همدغه نمبر برخه دوستانو زه غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو ته بلر کړم. نو ډیر سمپل دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې دا بلر کړئ را به شئ لیر باندې به یو کلیک واخلئ. لیر نه وروسته دوستانو بیا به تاسو په افیکس باندې یو کلیک واخلئ او له دې نه وروسته به تاسو په بیسیک افیکټ باندې کلیک واخلئ او دلته دوستانو تاسو هم په ګاژین بلر باندې دا برخه کولی شئ چې بلر کوي او په موزایک افیکټ باندې هم دوستانو تاسو کولی شئ چې همدې نمبر باندې پرده راولئ. لکه زه راځم دوستانو ګاژین بلر باندې کلیک کوم. وګورئ مکمل سکرین باندې زما سره پرده راغله. خو زه غواړم چې دا داسې بلر نشي صرف هماغه برخه دې بلر شي. نو سمپلی تاسو دې باندې به داسې کلیک وکړئ. د ګاژین بلر لاندې تاسو سره راغی دوستانو چې کله یو کلیک وکړئ وګورئ دا به داسې سایز یې ورکوټی کوي او دلته به یې راوړئ دوستانو او له دې نه وروسته وګورئ دوستانو په دې سایټ کې تاسو ته د ګاژین بلر مکمل سیټینګ درکوي. دوستانو که چیرته موږ وغواړو چې تنه هماغه د نمبر ځای باندې د پرده راشي نو تاسو به راشئ سیټینګ باندې به یو کلیک واخلئ. سیټینګ باندې به کلیک واخلئ دوستانو. اول به د دې سټرینج لږ داسې زیات کړئ چې مکمل تاسو سره هغه پټ شي. بیا به ټیک مارک کړئ دوستانو.
بیا به هم ګاژین بلر باندې یو کلیک واخلئ. له دې نه وروسته دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې اوپیسټي ورته زیاته کمه کړئ، اوپیسټي باندې به داسې کلیک وکړئ او دې نه کولی شئ چې دا اوپیسټي ورته داسې زیاته او کمه کړئ. بیا که چیرته تاسو غواړئ دوستانو چې دغه مکمل ټایم لاین کې دې رانه شي، ټریم دي شي یا غوڅ دي شي، نو تاسو په ټریم باندې کلیک وکړئ. نو ټریم دوستانو همدغه برخه کې په ټایم لاین کې چې زموږ سره د ګاژین بلر راغلی، تاسو کولی شئ چې رایټ همداسې لیفټ او همداسې سپلټ اټ پلی هیډ دغه کوم برخه کې چې زموږ سره دغه ریډ لاین یا دا سور لاین راغلی دی، که په همدې برخه کې تاسو غواړئ چې د ګاژین بلر په دوه برخو باندې سپلټ کړئ، تاسو یې سپلټ کولی هم شئ. لکه دا اوس وګورئ دوستانو، دا زموږ سره یو کلیپ شو او هغه بل کلیپ شو. نو سپلټ یا ټریم برخه باندې به هم دوستانو تاسو پوه شوي یاستئ. اوس دوستانو اصلي هدف زموږ په دغه اپشن کې دی چې دې ته کراپ وایي. تاسو به دا داسې کراپ کوئ. کراپ باندې چې کله کلیک وکړئ دوستانو، وګورئ دا به داسې فټ کوئ. هر څومره برخه کې چې هغه نمبر وي، تاسو به په هماغه اندازه باندې دا داسې کراپ کوئ. او که چیرې دوستانو تاسو وغواړئ چې په کراپ باندې ماسک وکاروئ، نو دغلته به راشي او دا بټنه به ورته داسې فعاله کړئ. له دې نه وروسته به دوستانو بیا په شیپ باندې کلیک وکړئ. شیپ باندې چې داسې کلیک وکړئ، اوس تاسو هماغه برخه ته مختلف قسمه شیپس یا شکلونه ورکولی شئ. لکه زه غواړم چې د اوسني بلر ساحې لپاره دغه سکور شکل کې واخلم. دغه نور شکلونه هم تاسو کارولی شئ. او له دې نه وروسته دوستانو سمپلی دغه برخې ته به راشئ او دا به داسې ټیک مارک کړئ. اوس وګورئ دوستانو، هماغه د نمبر برخه څومره منظم زموږ او تاسو سره بلر شوه. اوس به دوستانو یو کار بل هم وکئ چې همدغه ګاژین بلر به په ټایم لاین کې اخره پورې داسې ورسوئ. نو وګورئ دوستانو، هغه نمبر زموږ سره څومره زبردسته شکل کې بلر شو. همدغه کار دوستانو تاسو په موزایک افیکټ باندې هم کولی شئ. سیم طریقه یې ده، یو شان طریقه کار یې دی. لکه زه ګورئ دوستانو دا دې ځینې داسې ډیلیټومه. دوستانو وګورئ زما سره ډیلیټ شو. اوس زه راځم لیئر ته او همدغه پرده زه غواړم چې په موزایک افیکټ باندې واچوم. نو تاسو به لیئر باندې کلیک وکړئ. لیئر کې به دوستانو ډېر سمپل راشئ افیکټس برخې ته، په افیکټس باندې به کلیک وکړئ. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ بیسیک افیکټس باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشئ دوستانو سمپلی له دې برخې نه به تاسو ورته موزایک افیکټ داسې انتخاب کړئ. موزایک افیکټ سیم هماغه کار کوي، هماغسې پرده تاسو ته چې په سکرین باندې وګورئ دوستانو، دا پرده زما سره راغله. خو د دې سټایل لږ ذره جدا دی، دی بیا تاسو ته بلر کوي نه، په دې سټایل باندې تاسو ته دا برابروي. نور هماغه سیټینګ چې دوستانو موږ په هغې افیکټ کې وکتل، په دې کې هم هماغه سیټینګس دي. سمپلی به تاسو راشئ او دا به کراپ کوئ، یعنې غوڅ به یې کوئ او هغه پرده به صرف هماغه نمبر باندې راولئ. نو دلته راځو کراپینګ ته او دا به داسې منظم شکل کې تاسو کراپ کوئ. لږ به دې خوا راوړئ. وګورئ دوستانو، په ټایم لاین کې به یې هم داسې برابر کوئ. را به شي ټایم لاین کې به تر اخره پورې د ویډیو داسې سیټ کړئ. نو اوس وګورئ دوستانو، که چیرته زه راشم او دا ویډیو له دې برخې نه داسې پلی کړم، نو وګورئ دوستانو چې هغه نمبر باندې پرده اچول شوې ده. همدغسې دوستانو، که چیرته تاسو په یو ویډیو کې هره برخه غواړئ چې هایټ کړئ یا بلر یې کړئ، نو د دې دوه مهمو افیکټونو نه تاسو کار اخیستلی شئ او دا تاسو ته په کاین ماسټر کې بالکل فری راځي. تاسو یې ډاونلوډ ته هم ضرورت نه لرئ چې کله دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، بای ډیفولټ تاسو سره دا موجود وي. امید لرم دوستانو چې له دې ویډیو نه به م خامخا څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره مخکې شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت، الله پامان.